الله فرمای قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني. الله فرمای دے خلق تو اے پیغمبر چې دا زما لار دا هذه سبيلي دا زما لار دا کملار ادعو الى الله صرف در رب العالمین طرف تبلنا صرف دا اللہ طرف دعوت کول على بصيرة انا ومن اتبعني. الله فرمای چې په یو بصیرت سره زما طرف ته دعوت ورکا. د الله کتاب مونږ ته دا ښایي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم با الله طرف ته خلق ته دعوت ورکولو بللو به. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای من دل علی خیر فله مثل اجر فاعله. څوک چې د خیر کارو کې خیر لار چاته وکي داغه د پاره دومره اجر دا لکه څومره چې عمل کوونکی ته رب العالمین ورکي. نو ای زما مسلمان اورورا د الله د دین دعوت کې برخه واخلا بیان کا دارنګي تر نورو ورسوا وګور تکېګدا صالح هم جوړ سو دارنګ مصلح هم جوړ شا د نورو د اصلاح خیر خواهیم وکاوا. ذکر رب العالمین منتدا سے کتاب را لے گلے دا کیا غد اختلاف نہ خالی دا آغا د تعصب نہ خالی دا د ټول امت د اتفاق کتاب دا. اللہ فرمائی واعتصموا بحبل اللہ جميعا. اے زما بندگانو زما په کتاب باندې منګولې ولګوي. دا حبل الله دا الله مضبوط رسیدا تر رب العالمین بمرسوي. ولا تفرقوا یو بل موجودا کېږي یو بل سره بغض مکوي یو بل سره حسد